السلام علیکم. هیله ده چې ټول به خاص دی او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه ضیاءالحق ولي یم. همدا شیبه زه د فاریاب ولایت د میمنې د ښار او د قیصار ولسوالۍ په مابین کې ولاړ یم. دا مسیر د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ ته تللی دی. بالامرغاب د بادغیس ولسوالۍ ده. د همدا سړک چې دی مربوط د فاریاب ولایت دی او په همدې مسیر باندې ځي غربي ولایتونه د شمال ولایتونو سره نښلوي. نو زیات خلک په همدې طرف باندې نو ومې غوښتل چې زه هرات ته په لاره یم او هرات ته ځم او د هرات د لارې دغه ټول مسیر زه تاسو ته ښایم. په لاره کې ډېر ښایسته ښایسته او جالب ځایان راځي. نو غوښتل مې چې له ما سره تاسو همدغې سیل څپا باندې تاسو هم ننداره وکړئ. فاریاب ولایت د میمنې له ښاره مو سفر شروع کړ. دا د میمنې د قیصار ولسوالۍ ترمنځ پرتې ځمکې دي. ولسوالۍ له بازار نه تېرېږو. د قیصار ولسوالۍ بازار به در باندې په یوه بله ویډیو کې وګورم. دلته به د موټر چې ټیرونه چک کړل او بیا مو سفر پیل کړ. دا سیمې د چلګزي په نامه باندې یادېږي. دا بازار د چلګزي دی او چلګزي د قیصار سره نږدې یوه بله ولسوالي ده د فاریاب مربوط کېږي. دا د چلګزي بازار دی. له دې تېرېږو او د چهارشنبې بازار ته رسېږو. د فاریاب ولایت چې مربوط کومه ساحه ده تر هغې ځای پورې سړک پوخ و. له هغې ځای خام سړک شروع شو. دا بیا د بادغیس ولایت لومړۍ ولسوالي ده چې د فاریاب ولایت سره سرحد لري. غورماچ په نامه باندې یادېږي. دا د غورماچ بازار دی او له دې نه وروسته سفر ډېر زموږ په خام سړک باندې دی. دا لاره یوه ترانزیټي لاره ده. شمال ولایتونو ته ډېره زیاته سودا په همدې لارو باندې راوړل کېږي. دغه موټرې چې تاسو ګورئ بارباري موټرې دي او زیاته سودا په همدې طرف باندې راوړل کېږي دې ولایتونو ته په همدې سړک باندې. ساعتو مزل وروسته د بادغیس ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته راورسېدو، بالامرغاب. دا د بالامرغاب چوک دی. دلته مو د غرمې ډوډۍ پلان درلوده چې باید ډوډۍ وخورو ځکه ډېر سفر لا نور هم پاتې دی. دلته لاړلو اودسونه مو وکړل او مسافر نور ډوډۍ ته ناست وو. ما هم د ډوډۍ فرمایش ورکړ او ډوډۍ مې نوشیجان کړه.
بیا مو په سفر باندې پیل وکړ. دا سیند د بالامرغاب په نامه باندې یادیږي او سړک یې ترڅنګ تیر شوی دی، خو له څو دقیقو وروسته سیند ورکیږي او سړک بیا د غرونو په منځ باندې شروع کیږي. دا د پستې بوټي دي چې د بادغیس ولایت په غرونو ولاړې دي. د ماښام لمونځ مو همدلته وکړ او بیا مو سفر شروع کړ. په شوله یوه بله ورځ باندې درته دغه کومې ساحې چې ما ویډیو کړي دي دا د هرات ولایت دی او بیرته له دې طرف نه دغه ویډیو ما ثبت کړې ده او دغه ځایان مې تاسو ته ریکارډ کړي دي. دا د بند سبزک په نامه باندې یادیږي، د بادغیس ولایت پورې تړاو لري.